مهرباني وکړه. سلیم خان مهرباني زړګي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هغه د مولا خلیفه وزیر هغه راواخله چانس قسم راځي مهرباني چې ورونه یې واروي غونډ غږی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سترجان الله تاسو ته سلامونه. आवाज د کمزور د سلیم خان. سلامونه. आवाज د بیخي د سیدا وایم چې واده ورده. متین خان خبرې دی وکړه لطفا بیا هغه ته مرزه استودیو ته کنه. نو کوشش وکړئ چې خبرې مو کړئ ذاتي زی بیا خو مرزه استودیو ته وره. کافي وخت مدار کا. خان. او به خزه یو سوال را. आवाज د کمزور دی ورور نه پیغام د کوم د خاور بوجي شاته ناست आवाज د کمزور دی. چک چک یو کمزوري جوانو شاته نه سیګریټای به کړی. افغانستان کې یو سنگرو کې یو کنه دلته انټرنیټ صحیح کار نه کوي. سنگرو کې کتل لطفا ماته یو پوچک راوخه یو توپک مو پاک د سنگر کمره د خلاصه کړه. په دوه سترګو به د توفم په سوال مې ووره. نه اول به ته له سنگر کې نو سنگر به مونږ ته د خاور بوجي براوخه مهرباني وکړه. صحیح ده په دوه سترګو به توفه ما انټرنیټ کټ کیږي. مو سوال نه کټ کیږي نه اول به مونږ ته سنگر خېسته ته دلته ماین خخه بل کوم سنگر کې ناشته هوا باسي څه شي کې سنگر به مونږ ته خې ورا سوال ته مې زنګ ده ورا کای ووري کاټک نه سنگر دی ویلې دلته چې دوزي ولې بیا ثابتوي او ثابتوي به نه سنگر به خیر دم د یو پوچاک مونږ ته وخېزه سوال ته وګ نيسم ته یو پوچاک ماته وخې یو پوچاک توپک یو شاجر راځه پوچاک درته خیر ما خو سوال ته وګ ونیسه سوال ته وګ نيسم اول به پوچاک خیر یا پوچاک وخیر کې چې خلک وایي چې سنگر کې ناز سنگر کې ناز سنگر کې څه شي کوي کنه سنگرونه مختلف سنگرونه دي څوک سنگر کې چې سنگر وخیر خلک وایي چې سنگر کې خمیرې ما پوچاک وخیر او سوال سنگر بخیر سنگر بخیر وخیر چې پوش خرج سنگری سنگر بخیر سوال دا سنگر بخیر سنگر خیر الله سنگر خیر کنه ګور دلته دې دوزوي استمونګم د څوک نه چې دا سړی تر کور ونزغلو تر غوې نه پرېګدو سنگر بخیر ورو ولې دې دوزوي استاله مو خبر ته ځان د سنگری وخو دا ځان د سنگر نس کولې وای بات مې کړی سنگر جواب کول دی وکم څه ده ساحل اورور دا ور د کمای خلاص کې بیا د خطا کومه بلا کومه دم سوال ته مې ونیسه ښه ونیسه په 2014 کې اگست په میاشت په 18 تاریخ باندې په اثر کې د شاهین صاحب د متین خان راغی دلته خبرې مو کړلې اوس خطا کوم بیا راځي دا ولې خبر نه پیږي والله کوي ومینه ولې د خیر دا ولې دلته شګو کې سنگری څه سوال لري د سنگری څه رقم غوندې بل اغسف سنگری مې مو تقریبا سره سوال आवाज د کمزور اور سنگارو خیره کې کړه ویډیو خلاص کړه مخ سنگری 2014 کې د اگست میاشت 2014 کې نه اوس به مخراته خې 2014 سره به بیا ګور اوس به هغه یو کالتوس مالتوس خې ورو او کالتوس به خې وای غونی سره ما مې کټ کوا سوال وکم بیا ارسل تکایم سوال را نه پاتې کېږي ډېر مهم ده پوه شوې 2014 کې د اگست په میاشت کې یو پاکستانیان یو هلیکوپټر وغورځید په حضره کې خلک چې شپږونه په مشران طالبانو لاسته ورغلل هغه بیا پاکستان ته چا په کومه لار ورکړل ولې مو ورکړل سنگر وخه سوال سنگر وخه ډیر مهمه سوال د موږ سوال نه کنه سنگر وخه ځواب سنگر وخه سوال په وخت سوال یو څه زموږ سوال سنگر وخه چې طریقه سنگر کې کنه یو دوزه دی وشته
دا سوال نه دا خو د موضوع مخالف د ورور دماغ پاکه ده څنګه وکړي یو کوچاک وکړي حداقل نه ودرېږه شاهین صاحب زه دې جواب درکړم زمونږ هغه وخت کاډې درولو چې کله د اشرف غني لور افغانستان ته راغله بالکل بیا مونږ هم درځو نه اشرف غني لور ګوره اشرف غني لور څه کوي هغه خپل تسرا شوی ستوي ولې څه کوي هغه د ولسمشر لور د ته ولا لیوانه څه عجیبه خبرې کوي کله راځي هو چې کله د اشرف غني لور راغله زوی راغی طارق غني بیا مونږ درځو دا دی یو خبره چې کله هغه راغله بس خبره ختمه شوه چې کله هغه راغله بیا چې هغه نه راغلی نه راځو چې هغه نه راغلی نه راځو شاهین صاحب صحیح ده ته لږ صبر چې د اشرف غني لور طارق غني دا دواړه راغلل بس بیا ودرېږه اوس صبر وکړه کنه چې هغه کله راغله بس بیا مونږ په همغه ورځ درځو دا دی یوه خبره دا د ما خوښه ده ته څه خبرې غرتنه زه دا اوس په محمد خان نه لایف راغلم د ارګ له مخې نه پوه سلې دویمه خبره د هلیکاپټر د پاکستان ولې راغی افغانستان ته دا د سرحدي ځواکونه چیرته وو دا د تا هوایي ځواکونه چیرته وو دا د تا رادار چیرته وو دا تا ولې بیا پوښتنه له پاکستان نه ونه کړه ولې د سفیر هزار نه که چې د تا هلیکاپټر په افغانستان کې څه کوه چې تی مانه د پیلوټ پوښتنه کوي ته پیلوټ خو هغه د روسای او طالبانو ونیو معامله یې وکړله روسای په څو طالبانو په دغه هغه باندې تبادله کړه صحیح ده هغه پاکستاني انجینرانو نه پوهېږم چې شی خو وخت ډېر تېر سوی ده دا پوښتنه باید زه له تا نه وکړم چې دا هلیکاپټر ولې راغلی و که نه له شاهین صاحب بالکل دا پوښتنه یې څنګه راغلی وه د هلیکاپټر ولې راغلی د کوم قرارداد په بنیاد باندې راغلی و ته په خاوره کې خارجي پیلوټان څه شی کوي مطلب دا چې تاسو معمولي خلک یې مثلا د افغانستان د معمولو خلک چې وایي امریکانو سره به معامله کړې وای او بیز به ورته پرېښی و لیونیه ملاخ دفاع وزیر خبرې د نن واورېدلې څه ویلې دغسې خلک دي شاهین صاحب وګوره وایي ته وایي چې کله له پاکستان نه راځې اول خو زه پاکستان کې نه یم زه په محمود خان سره یم کوچا کې مو نه کړو جنرال صاحب دا کوچا کې مو نه کړو او بل د مونږ دماغ سره شرط خدا ده چې طارق غني او مریم غني تر هغو نه یې راغلي ما نه د څوک دا پوښتنه نه کوي چې ته کله راځې هو خپل کار کوه دا څنګه خان ورور سلام علیکم